د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو سلام. د دې مهال مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. زه احمد الهام کاکړ یم. تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته د غلام خان بندر دروازه هم د بارونکو موټرو پر مخ وتړل شوه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي پاکستان ټولې لارې چې افغانستان سره پرې تګ راتګ کېږي تړلې دي. پاکستاني لوري موټر چلوونکو ته د پاسپورتونو شرط وړاندې کړی. سوداګر وایي د روان وضعیت دوام بښي دواړو خواو ته میلیونونه ډالره زیان واړوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یا یونیسف وایي په هرات کې د وروستیو پرله پسې زلزلو له امله په لسګونه زره ماشومان زیانمن شوي او که مناسب خدمتونه برابر نشي سخت ژمی ژوند ګواښوي. یونیسف د دغه ماشومانو د ملاتړ د برابرولو غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو ویلي چې په دغه زلزلو کې له 1500 څخه زیات کسان مړه شوي او له 2000 زیات نور کسان ټپیان شوي دي. د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په مشرۍ سیاسي کمیسیون ناسته جوړه شوه. په دې ناسته کې د افغانستان او سیمې د وضعیت، د ملګرو ملتونو د وروستي پریکړه لیک، د افغان کډوالو په ستونزو او یو شمېر نورو موضوعاتو د بحث ترڅنګ د کورني سیاست په مسودې او د چارو په پرمختګ هم خبرې وشوې او یو لړ لازمې پریکړې ونیول شوې. په بامیان ولایت کې 2 کسانو ځان وژنه کړې ده. د بامیان ولایتي مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې 26 کلن مبین په خپل کور کې ځان ځړولی و. مبین په بامیان ښار کې هټیوال و. د بامیان والي د ویان په خبر یو بل 14 کلن ځوان هم د زرګرانو په سیمه کې ځان وژنه کړې ده. وایي علت یې تر اوسه معلوم نه دی او مړي ولایتي روغتون د عدلي طب څانګې ته وړل شوي دي. کابل کې د غلاو زیاتوالی د پلازمینې خلک اندېښمن کړي دي. ښاریان وایي د ښار په یو شمېر سیمو کې د موټرو او لاسي ټلیفونونو غلاوې تر پخوا زیاتې شوي دي. خو د کابل امنیه قمندانۍ مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې د تېرو کالو په پرتله د جنایي جرمونو ګراف د پام وړ راټیټ شوی او هڅه کوي د وسلوالو غلاو او نورو جنایي جرمونو ترسره کوونکي ونیسي. د چیلي هیواد پلازمینه سانتیاګو د هوایي بالونونو د نړیوال فستیوال کوربه وه. د دغه فستیوال په ترڅ کې چې د چیلي هیواد یې په لومړي ځل کوربهتوب کوي، د پلازمینې سانتیاګو فضا په راز او ډول ډول هوایي بالونونو ښکلې شوې وه. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین دننه 14.6 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد 40% برخه جوړوي سږ کال بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په جنیوا کې کړې ده. د اوکراین د جګړې له کبله روسیه د لویدیځو هیوادونو له بندیزونو سره مخامخ شوې، خو په ځواب کې روسیې بیا له چین، شمالي کوریا او ایران سره اړیکې پیاوړې کړي دي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر چون سون هوي له خپل روسي سیال سرګي لاروف او نور روسي چارواکو سره د خبرو په موخه مسکو ته تللې ده. شمالي کوریا او روسیې په وروستیو کې اقتصادي، سیاسي او پوځي اړیکې پیاوړې کړي دي. په روسیې تور دی چې له شمالي کوریا وسلې او تجهیزات اخلي او د اوکراین په جګړه کې کاروي. شمالي کوریا ویلي چې په بریالیتوب سره د غږ تر سرعت چټک هایپرسونیک یا بالستیک توغندی ازمویلی دی چې دا اقدام د جنوبي کوریا او متحده ایالاتو لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د شمالي کوریا گاونډ او د امریکا ملګري هیواد جنوبي کوریا دغه ازمایښت تایید کړی. شمالي کوریا ولسمشر کیم جونګ اون جنوبي کوریا یې خپل اصلي دښمن بللی. هندوستان دویمه شلوریزه نړیواله لوبه هم له افغانستان څخه د 6 ویکټو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې افغانستان 102 منډې ترلاسه او هندوستاني لوبډلې ته 103 منډو هدف وټاکه چې په پایله کې هندۍ لوبډلې یاد هدف په 15.4 اورونو کې بشپړ کړ او په دې سره یې دویمه لوبه هم په خپل نوم کړه. ټاکل شوې دریمه لوبه د جنوري په 18 ترسره شي. د افغانستان د ویلچر باسکټبال ملي لوبډلې په تایلند کې د آسیا پاسفیک سیالۍ کې درېیمه اتلولي وګټله. افغانستان په فاینل کې له فلیپین سره مخامخ شو او 48 پر 48 بریا ترلاسه کړه. افغان لوبډلې له دې مخکې د سعودي عربستان او نیوزیلند لوبډلو ته هم په نسبتا ستر توپیر ماتې ورکړې. په دغه سیالیو کې له افغانستانه 15 لوبغاړو ګډون کړی و. دا و د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا د خدای پامان.